نن مې په یوه ماشوم نظر پرېوتو چې ماشومانو کې ښکارلې دا شو چې ماشومانو کې خفلې دا شو قمیص یې زوړ ورباندې اوږد هم و. ما ترې پوښتنه وکړه ای بچیا چې پلار دې چېرته دی او څه کار کوي؟ زه څه خبر وم چې یتیم بچی دی، زه څه خبر وم چې نیم بچی دی. راته یې ویل چې کاکا جانه هغه زه خبر نه یم، ما لیدلی نه دی، خو مور مې وایي بل وطن ته لاړ دی، تا ته به ښکلي سامانونه راوړي، اوس که خپې ابلې ګرځي څو ورځې دي، تا ته به ځان سره بوټونه راوړي. خو ماشومان وایي چې پلار دې پخوا په د مکه کې شهید شوی، هغه په ګله بیا کله را درومي کور ته، اوس خو له تاسو نه بېل شوی هغه. خو زه خبر نه یم او نه پوهېږم چې د مکه څه شی وي څه ته وایي، چې حادثه څه شی وي څه ته وایي، چې ارمنونه خاورې لوټې کړي ټول، چې امیدونه خاورې لوټې کړي ټول. دومره پوهېږم چې مور مې کاکا بس یو تصویر ته هر وخت پټه جاړي، راته بیا وخاندي چې ما وویني، خدای ګو چې خپل تقدیر ته پټه جاړي. زه ورته وایم دا تصویر د چا دی؟ تا چې سینه پورې و جوخت نیولې، تا چې په خوله پورې و جوخت نیولې. زه چې پوښتنې ورنه دا کومه مور مې په څه باندې بیا ما غلط کړي، بیا په خندا خندا کې وایي راته ته چې سبق ووایي لوی شي بچی، ته چې په هر څه باندې پوه شي بچی، ته به د امن یو لښکر جوړېږي، ته به د نوي ژوند سهر جوړېږي. بس دا خبرې دي چې مور مې کوي. ما ویل جامې دې شته اختر ته که نه؟ دی ویل ها. مور مې وینځلې راته. ما ویل اختر کې څوک راځي در کره؟ دی ویل چا نه ګیلې نه کوو مونږ، اختر کې مونږ کره څوک نه را درومي. پرون زمونږ کره یو ښځه راغله، ورسره لاس کې یو پنډوکې هم و، هغه پنډوکې کې زړې جامې وې، څه پکې لنډې څه اوږدې جامې وې، د وړې خور مې پکې دوې جامې وې. مور مې ویل ورته ای خورې زما، په غریبانو چې څوک رحم کوي، په یتیمانو چې څوک رحم کوي، نوره مو وس نشته، دعا به کوو. ما ویل دا مور مې چې دا کله کله د یتیمان ولې وایي، زه ورته پټ په وره کې ودرېدم. مور مې ژړا کې ورته داسې ویل خورجانې پلار دی الله وبخي، داسې اختر کې به یې څه سره وړل، د ده به هر اختر کې دوې جوړې وي. دا ظالمان دي الله ولړزوي، داسې کسان دي الله ولړزوي چې د بل کور نه خوشحالۍ یوسي، چې د سرتورو نه پټکۍ یوسي. هلته زه پوه شم چې یتیم یم زه. ماشومانو خو رښتیا ویلو، زما یارانو خو رښتیا ویلو چې ته یتیم یې، پلار دې نه را درومي. عمره ماته یې چې داسې ووایې زما نه سمو اوښکو دارې وکړې، زما په مخ باندې لارې وکړې. ما ویل بچیه خفه کېږه ماته، د هغو خدای وي د چا څوک چې نه وي. د ماشومانو غږ مې بیا تر غوږ شو چې لیونیه راځه لوبو ته ځو، چې غرسنیه راځه لوبو ته ځو. هغه بیا لاړو ماشومانو سره، زه ورنه هم په اسویلو راغلم، عمره کور ته په سلګو راغلم، عمره کور ته په سلګو راغلم. ډېره مننه ملګرو، موږ دا فیسبوک او د یوټیوب پاڼې خوښه کې او نورو ملګرو سره دا نظم شریک کې. ډېره مننه.